بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو خوږو او ګرانو کورنیو سره خوشحال او آرام اوسئ. انشاءالله چې درسونه مو لوستلي وي، د کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي او ښه مو زده کړي وي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې تاسو هم ګورئ ګرانو زده کوونکو، د اسلامي ښوونې او روزنه ده، دویم صنف او موضوع هم ایمان په ملایکو باندې ده. د کتاب پاڼه 11مه جلسه 28مه جلسه ده او زما نوم هم رقیه احمدزی دی. ښه ده ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په خپل لوست باندې. خو مخکې له دې چې زه لوست پیل کړم، غواړم چې د دې لوست څخه مو یوه یادونه وکړم. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر لوست څه و؟ آفرین، زموږ تېر لوست ایمان په الله تعالی باندې و، چې ایمان په الله تعالی د اسلام څوم رکن و؟ تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، څویم رکن ده؟ ایمان په الله تعالی د ایمان لومړی رکن ده، لومړی او یا هم اول رکن ده. ګرانو زده کوونکو، ډېر رکنونه نور هم لري، لکه په ملایکو ایمان لرل، د الله جل جلاله په کتابونو ایمان لرل، د الله جل جلاله په رسولانو ایمان لرل، په ورځ د قیامت ایمان لرل چې په دا ورځ کې د ټولو مسلمانانو د اعمالو محاسبه کیږي، ایمان لرل په دې چې اندازه د خیر او شر ده الله تعالی له لوري ده، لکه د ټول کارونه چې ترسره کیږي، که خیر وي که شر وي، دا ټول د چا له طرفه ده؟ د الله تعالی له طرفه ده. او آخرنی رکن له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرل. دا څه و؟ دا د ایمان رکنونه وو ګرانو زده کوونکو، چې موږ یې لومړی رکن ولوستو، ایمان په الله تعالی باندې، چې موږ وویل چې الله تعالی یو دی او موږ د الله تعالی په یووالي باندې ایمان لرو. د ټوله نړۍ چا خلق کړې ده؟ د ټوله نړۍ یوازې او یوازې الله جل جلاله خلق کړې ده. که ځمکه وي، اسمان وي، که ستوري وي، که لمر وي، انسانان وي او یا هم حیوانات وي، دا هر څه یوازې او یوازې الله جل جلاله پیدا کړي دي. دا ټول د څه لپاره پیدا کړي دي؟ الله جل جلاله د دې لپاره پیدا کړي دي چې د الله جل جلاله عبادت وکړي. نو موږ ټول په الله جل جلاله باندې باور او ایمان لرو او د الله جل جلاله عبادت کوو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تېر لوست. هیله ده چې ښه مو په یاد پاتې شوي وي. اوس راځو خپل نوي لوست باندې. زموږ نوي لوست څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، زموږ د نن ورځې لوست د ایمان دویم رکن یعنې ایمان په ملایکو باندې ده. په ملایکو ایمان لرل د ایمان څویم رکن و؟ د ایمان دویم رکن و. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې درس مو پیل کړو، زه غواړم چې له تاسو څخه یوه پوښتنه وکړم. تاسو ماته ویلی شئ ګرانو زده کوونکو چې ملایکې څوک دي؟ آفرین، ملایکې د الله جل جلاله هغه عزتمنده بندگان دي چې الله جل جلاله هغه له نور څخه پیدا کړي دي. د الله جل جلاله هغه پاک او سپیڅلي بندگان دي چې له ګناهو څخه پاک او معصوم دي، هیڅ کله ګناه نه کوي، نه خوري نه څکي، یوازې او یوازې شپه ورځ د الله جل جلاله عبادت کوي او د هغه ټول دستورات چې الله جل جلاله دستورات ورکوي هغه په پوره توګه پرته له دې چې کوم نیمګړتیا پکې اوسیږي ترسره یې کوي. اوس غواړم چې دویمه پوښتنه تاسو نه وکړم. ملایکې چا پیدا کړي دي؟ آفرین، ملایکې بې له شکه چې الله جل جلاله پیدا کړي دي او ملایکې هم د الله جل جلاله بندگان دي او موږ د ایمان په دغه دویم رکن باندې ایمان او باور لرو. اوس ګرانو زده کوونکو، تاسو یو ځل مو خپلې کتابونه راخلاص کړئ. 11مه پاڼه 5م لوست دی، په ملایکو باندې ایمان لرل.
ګرانو زده کوونکو یو ځل به زه تاسو ته د مخې ولولم، تاسو هم ښه غوږ ورته ونیسئ او ځان سره یې بیرته تکرار کړئ، ویې لولئ تر څو چې کوم ځایونو کې چې غلطي وي هغه اصلاح شي او معلومات هم ترلاسه کړئ او د ملایکو په اړه باندې هم پوه شئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس یې زه یو ځلې درته لولم، تاسو ورته غوږ ونیسئ او ځان سره یې تکرار کړئ. پنځم لوست په ملایکو ایمان. موږ ټول مؤمنان عقیده او باور لرو چې ملایکې شته او د الله تعالی مخلوق دي. ملایکې له نور څخه پیدا شوي دي او د الله تعالی له فرمان څخه غاړه نه غړوي. د الله تعالی په عبادت مشغول دي او خپلې دندې په پوره امانتدارۍ سرته رسوي. یو ځل بیا درته وایم ګرانو زده کوونکو غوږ ورته ونیسئ او همدارنګه تاسو هم ځان سره ورته ولولئ. پنځم لوست په ملایکو ایمان. موږ ټول مؤمنان عقیده او باور لرو چې ملایکې شته او د الله تعالی مخلوق دي. ملایکې له نور څخه پیدا شوي دي او د الله تعالی له فرمان څخه غاړه نه غړوي. د الله تعالی په عبادت مشغول دي او خپلې دندې په پوره امانتدارۍ سرته رسوي. ګرانو زده کوونکو څنګه مو چې وویل ملایکې هم د الله جل جلاله بندگان دي. الله جل جلاله ته نږدې او صادقه بندگان دي. ملایکې ټول هغه دستورونه چې الله جل جلاله ورته ورکوي په پوره توګه یې ترسره کوي او خپلو کارونو کې صادق او رښتیني دي. د ملایکو شمېر ډېر زیات دی ګرانو زده کوونکو، خو 4 ملایکې دي چې الله جل جلاله ته ډېر مقرب او نږدې دي. دا 4 ملایکې کومې ملایکې دي؟ دا 4 ملایکې ګرانو زده کوونکو دا دي: جبرائیل علیه السلام، دویم میکائیل علیه السلام، دریم اسرافیل علیه السلام، څلورم عزرائیل علیه السلام. څو ملایکې دي؟ الله تعالی ته نږدې او مقرب ملایکې څو ملایکې دي؟ 4 ملایکې. که چیرې تاسو نو څوک پوښتنه وکړي چې الله جل جلاله ته نږدې ملایکې او مقرب ملایکې کومې ملایکې دي، نو تاسو په ځواب کې څه ورته وایئ؟ تاسو به ورته وایئ چې الله جل جلاله ته نږدې او مقرب ملایک 4 ملایکې دي: جبرائیل علیه السلام ده، میکائیل علیه السلام ده، اسرافیل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام. دا 4 ملایکې ګرانو زده کوونکو الله جل جلاله ته ډېر نږدې دي او د الله جل جلاله له طرفه څخه په بېلابېلو دندو په بېلابېلو کارونو باندې مکلف شوي. لکه څنګه؟ لکه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، لکه جبرائیل علیه السلام. د جبرائیل علیه السلام دنده څه ده؟ جبرائیل علیه السلام وحی راوړل باندې مکلف دی. په څه شي باندې؟ په وحی راوړل باندې مکلف دی. په هغه چا باندې چې الله جل جلاله خوښ وي لکه انبیا او پیغمبران هغه ته وحی راوړي. څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د وحی له لارې قرآن کریم نازل کړ. دویم څوک ده؟ میکائیل علیه السلام. د میکائیل علیه السلام دنده څه ده؟ د میکائیل علیه السلام دنده روزي ورکول یا روزي تقسیمول ورکول، البته چې د الله تعالی لوري ده، خو روزي تقسیمول د الله تعالی په امر د میکائیل علیه السلام دنده ده. باران بوټه شنه کولو باندې د الله تعالی لوري مکلف شوی. ګرانو زده کوونکو څنګه مو چې وویل میکائیل علیه السلام د روزي تقسیمولو، بارانونو، ریز او په بوټو شنه کولو باندې د الله تعالی له لوري مکلف شوی دی. دریم ملایک څوک ده ګرانو زده کوونکو؟ دریم ملایکه اسرافیل علیه السلام ده چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ په پوکولو باندې یا د شپېلۍ په وهلو باندې مکلف دی او دا اسرافیل علیه السلام به یوه شپېلۍ د مخلوقاتو د مړه کولو لپاره
یا د مخلوقات د مړه کولو په وخت کې وهي او بله شپېلۍ به د مخلوقاتو د دویم ځل ژوندي کولو لپاره هغه هم د چا په امر د الله جل جلاله په امر باندې. بل څوک د ګرانو زده کوونکو بلې اسرائیل علیه السلام او یا هم ملک الموت. اسرائیل علیه السلام ته ملک الموت هم ویل کیږي چې د مرګ په وخت کې د ارواح قبضولو باندې مکلف دی. ګرانو زده کوونکو په یو حدیث کې هم راغلی دی چې وایي ملائکې د الله تعالی مخلوقات دي او موږ په هغو باندې باور لرو. دا معلومداره خبره ده چې موږ په ملائکو باندې باور لرو او ایمان پرې لرو. که چې ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ ملائک لیدلی هم نشو، حس کولی هم نشو، نو بیا هم ملائکې کولی شي چې په ډول ډول څیرو کې ظاهر شي لکه د یو ښه او نیک انسان په څیره کې. ملائکې د الله جل جلاله هغه مخلوقات دي چې له ګناهو څخه پاک او معصوم دي، هیڅ کله ګناه نه کوي، نه خوري، نه څکي، یوازې او یوازې د الله تعالی عبادت کوي، د الله تعالی تسبیح وایي او هغه دستور چې الله تعالی ورکوي هغه څه کوي په پوره توګه یې ترسره کوي پرته له دې چې کومه نیمګړتیا پکې اوسي. په خپلو کارونو کې صادق دي. دا ملائکې څه کوي ګرانو زده کوونکو؟ تاسو پوهیږئ؟ دا ملائکې زموږ نیک او بد کارونه یا زموږ نیک او بد عملونه لیکي. کله چې موږ یو ښه عمل ترسره کوو نو ملائکه زموږ ښه عمل لیکي، کله چې بد عمل ترسره کوو نو ملائکه څه کوي؟ زموږ بد عملونه ترسره کوي. نو موږ باید هر ځل ښه کارونه وکړو تر څو چې ملائکې زموږ ښه عملونه څه وکړي؟ زموږ ښه عملونه ولیکي. او لنډه دا درته وایم ګرانو زده کوونکو چې موږ ټول مسلمانان یو، د الله جل جلاله په دغه مخلوقاتو باندې باور لرو، ایمان لرو او یقین پرې لرو. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. درسونه مو ښه ولولئ، تکرار یې کړئ، هر ځل یې ووایئ تر څو چې په ذهن کې به ښه پاتې شي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.